د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده چې وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې جنت د څه شي نه جوړ شوی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یوه خښته د سرو زرو ده او یوه خښته د سپینو زرو ده او د هغې مساله چې هغې سره خښتې یو ځلې ګډې شوي دي تیز خوشبودار مشک دي. د هغې کاڼي د یاقوتو دي او د هغې خاوره د زعفرانو ده. کوم کس چې جنت ته داخل شي همیشه به په نعمت کې اوسي او کله به هم د څه شي حاجتمند کیږي نه. همیشه به ژوند وي او مرګ به ورته نه راځي، نه به د جنتیانو نه څوک زړیږي او نه به د هغوی ځواني فنا کیږي. دا د حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت چې د جنت په اړه ترې پوښتنه کړې وه او نبي علیه السلام والله ځواب ورکړی و. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، هیله ده چې الله تعالی موږ تاسو ټول جنتیان کړي، خو د جنت ته د تګ لپاره یو څه تیاری هم پکار دی. جنت د الله په فضل دی، خو لیکن یو څه اعمال ورته هم پکار دي. نو الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ، د خوښۍ او د عزت په جامو کې پټ اوسئ. والسلام. په احترام مننه، ډیره مننه چې تر دې دمه مو دا ویډیو وکتله. هیله ده که چیرې چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او د ثواب په نیت دا ویډیو مخ ته شیر کړئ. مننه، نړۍ مننه.